تا فیلم سندرو که تو خبره ختمه نشوه، ته پردو جنکو ته ګورې مسله ختمه نشوه، ته ښایسته هلکانو ته په غلط نظر ګورې خبره ختمه نشوه او داسې پسې بیا ځه. یعنې دا سوچ مه کوه چې خبره ختمه شوه، دې هر څه به تا نه تپوس کېږي. هسې ته ځان سره سوچ وکړه چې ستا سترګې نه نو د بغیر د سترګو به څنګه ژوند وي. شیخ صاحب ډېر قیمتي او ډېر ناشنا یو بهترین بیان کړی دی. نو راځئ چې ټول یې واورو او فایده ترې واخلو. راځئ نن به انشاءالله د یو بل خوی په باره کې خبره کوو او دا هغه خوی دی چې دې ته سخت ضرورت دی په دې زمانه کې. په هر زمانه کې ورته ضرورت دی، یعنی چې الله یو صفت د مؤمن قرآن کې بیان کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې بیان کړی، دا به په هر زمانه کې په ځان کې راولي. خو کله بعض اوقات په سړي داسې راشي چې یوې خبرې ته ضرورت زیاتي په نسبت د نورو اوقاتو یا د نورو زمانو، او هغه د مؤمن دا اوچت خوی دی چې قرآن کې هم د دې تذکره شتي په یو څو ځایونو کې، حدیثونو کې ځای په ځای بیان شوې ده، او د دین مشرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي، په دې باندې علماو لیکل کړي دي، بیانونه یې کړي دي او کوي دي لګیا دي، او هغه نظر ښکته ساتل او د هغې حفاظت کول دې ته ډېر سخت ضرورت دی په دې زموږ په دې دور کې. یعنې که زه دا ووایم که نه چې په دې باندې په یو څو جلدونو کې کتاب ولیکلی شي او په هفتو دا بیان وشي، بیا به هم داسې ونه وایم چې او د دې حق ادا شو نور بس. دې په باره کې به نن انشاءالله وضاحت کوو او امید ستاسو نه دا ساتو چې زما دا خبره به په توجه سره اورئ. الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی د الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، او دا به انشاءالله د مؤمن په خویونو کې بیانو چې مؤمن کې یو دا کار دی چې دې خبرې ته غوږ ږدي، دویم بیا دې تابعداري کوي د ښایسته خبرې. غوږ یې ښوده تابعداري کول، یعنې غوږ یې ښوده عمل کول. بس خلک هغه دي چې د سره خبرې ته غوږ نه ږدي، چې پته ورته ولګي چې د دین خبره ده بس دی لکه پیری پرې راشي منډه وهي. بعض هغه دي چې غوږ یې ښودو کې تکړه دي خو عمل نه کوي، هم ګورې په تاوان کې، ځکه چې حجت پرې قایمیږي نو صرف اورېده نه دي، خبره په توجه سره واوري او بیا عملي کوي. او تاسو به انشاءالله عملي کړي خو ښه عملي کوي. د الله رب العزت په اوچتو نعمتونو کې یو نعمت هغه د سترګې دي چې الله یې موږ له راکړي دي، او قرآن کې ځای په ځای الله دا نعمت موږ ته رایاد کړی دی. او کله چې الله یو نعمت ډېر در یادوي تا ته په قرآن کې، پوه شي چې دا په دې نعمتونو کې غټ نعمت دی. لکه سورة النحل کې الله وایي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله غزات ته چې تاسو یې د میندو د خېټو نه راویستې، تاسو ته د هېڅ هم پته نه وه. مور د خېټې نه سړی راوځي د څه پته. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، بیا تاسو له غوږونه درکړو، بیا سترګې درکړې، زړه یې درکړو لعلکم تشکرون چې تاسو شکر ادا کړئ. دې ځای کې دا نعمت یې موږ ته رعایت کړو، بیا تاسو له سترګې درکړې. په سورة المؤمنون کې الله وایي وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. الله غزات ته چې جوړ کړي دي ستاسو دپاره غوږونه، سترګې، زړونه. بې ګیله کړې ده بندګانو نه. څه وایي
قليلا ما تشكرون. الله ډیر لږ تاسو شکر ادا کوئ زما د نعمت. سورة السجدة کې الله وایي ثم سواه ونفخ فيه من روحه. د انسان خبره کوي چې الله پیدا کو برابري کو سای پکې واچوله. بیا څه وایي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. او بیا غوږونه درکړو، بیا سترګې درکړې، زړونه یې درکړو. بیا وایي قلیلا ما تشکرون، تاسو ډېر لږ شکر ادا کوئ. سورة الملک کې الله وایي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الله تاسو پیدا کړي، بیا دله غوږونه درکړي، سترګې درکړي، زړونه یې درکړي. مخکې څه وایي درېیم آیت ته ګورئ، یعنې درېیم ځای زه تاسو ته بیانوم. مخکې الله وایي قلیلا ما تشکرون. الله ډېر لږ تاسو د نعمتونو شکر ادا کوئ. نو دا د الله رب العزت اوچت نعمت دی دا سترګې. هغه نعمت دی چې هسې تاسو چې ته سوچ وکړئ، اندازه ولګوئ هسې چې که دا نعمت نه وی، یعنې سترګې نه وی، تا به دنیا کې د څه نه مزې اخیستې. ځکه الله سورة الانعام کې دا خبره ذکر کړې ده قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. ووایه دې مشرکانو ته که چېرته الله د دوی نه د غوږونه او سترګې واري، نو د الله نه له بل څوک ته چې بیا وله ورکړي. دا ډېر اوچت نعمت دی. اوس موږ ته خو دا پته ولګېده چې دا نعمت دی، دا خو په دې تاسو پوه شوئ که نه؟ نو بیا په دې ځان پوه که چې چا دله دا نعمت درکړی دی، د هغه نه حیا کوه، او دا نعمت په هغه څه کې مه استعمالوه چې څه په څه باندې هغه ناراضه کېږي. دا حیا کول دي. تا له نعمت درکړی، ته ترې حیا کوه. چېرې هغه رب راله دا سترګې راکړي دي، نو زه به دا سترګې په هغه څه کې استعمالوم چې الله راته ویلي دي چې به یې کې مه استعمالوه، بلکې استعمال یې که په هغه څه کې چې په څه باندې الله راضي کېږي. او دا درته ووایم خبره ختمه نه شوه، ځکه ما تاسو سره اکثریت مخکې وي چې دې ته ډېر ضرورت دی. ځم چې زمونږ به ګوره څه حال وي، والله که دې خبره کې لږ جوور سوچ دې وکړو که نه، و مشکل دی چې موږ سوچ نه کوو چې زمونږ به څه حال وي قیامت په ورځ. الله وایي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله وی غوږ، سترګه، زړه د دې هر څه په باره کې به قیامت پر ورځ تپوس کېږي. دې چې زموږ به لا څه حال وي چې موږ به الله له ګوره څه جواب ورکړو. تا یو شی ولیدو قیسه ختمه نه شوه، تا انټرنیټ ولیدو قیسه ختمه نه شوه، تا په لاره حرام څه ته وکتو خبره ختمه نه شوه، تا فلم سندره وکتو خبره ختمه نه شوه، ته پردو جنکو ته ګورې مسله ختمه نه شوه، ته ښایسته هلکانو ته په غلط نظر ګورې خبره ختمه نه شوه. او داسې پسې بیا ځه، یعنې دا سوچ مه کوه چې خبره ختمه شوه، دې هر څه به تا نه تپوس کېږي. او نور بیا داسې نه چې تاسو په خبره نه پوهېږئ، ښه هوښیاران یې. هر سړی دې دغه سوال له جواب تیار کړي کوم چې به رب العالمین تا نه کوي، چې دا سترګې دې په څه کې استعمال کړي. زمونږ دا دین دا ډېر مضبوط دین دی او ډېر ښایسته دین دی. دا دین اصل کې راغلی د بندګانو د خیر دپاره دی. یعنې الله رب العزت دا کتابونه چې اسماني رالیږلي دي، بیا پسې پیغمبران رالیږلي دي، ستاسو څه خیال دی زموږ د تنګولو دپاره؟ موږ یې په مشقت کې اچولو.
زمونږ د پاره یعنې خبره سختوله دا ټول زمونږ د خیر د پاره دي دا هر څه زمونږ د فایدې د پاره دي نو غوږ کښېږده دې ته څه چې ستا رب تا ته وایي که نه په دې کې ستا خیر د دنیا او د آخرت دی په دې کې زما او ستا د کور خیر دی او حفاظت دی الله چې موږ ته څه وایي په هغې باندې عمل کولو کې په دې کې د قوم خیر دی په دې کې د معاشرې دپاره هم خیر دی په دې کې د ملک دپاره هم خیر دی په دې کې زموږ د بچو دپاره هم خیر دی زموږ د میاندو زموږ د خویندو زموږ د زامنو زموږ د رونو زموږ د ملګرو او د ټولو پکې خیر دی الله تا ته څه وایي او ما ته څه وایي سورة النور کې او د زړه په غوږونو یې واوره قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم اے پیغمبر دی مؤمنانو سړو ته ووایي چې دا نظرونه دې کوز ساتي ويحفظوا فروجهم او د خپلو عورتونو دې خیال ساتي یا الله نو ته په موږ سختي جوړې وي نه ذلك أزكى لهم الله وي د دې د لاسه به دوی پاک صفا زار او قربان د دې دین نه دا نصیحت تا ته بل کوم ځای کې کېږي چې نظر کته ساته د عورت خیال کوه چې تم صفای چې دا کور دې هم صفای چې دا معاشره دې هم صفای چې دا ملک هم صفای چې دا کیله محله هر څه صفای بیا صرف نصیحت سړو ته نه دی وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن او پیغمبره د دې مؤمنانو د ښځو ته هم ووایه چې له نظرونه کته ساتي ويحفظن فروجهن او دوی دې هم د خپلو عورتونو خیال کړي دا توجیهات دا نصیحتونه د عرش والا طرف نه دا زما او ستا خبره نه ده او ستاسو څه خیال دی چې الله یو نصیحت موږ ته کوي په دې کې به زموږ دپاره خیر نه په دې کې زموږ خیر کامیابي پاکوالی عزت حفاظت درونوالی او چې څه وی هغه ټول په دې کې دننه پراته دي ګوره الله ته دا پته ده چې دا هغه بندگان پیدا کړي دي هغې دا بندگان خپل ځان دومره نه پېژني څومره چې الله پېژني اته پته دی چې دوی کمزوري دي دا نظر چې بې ځایه استعمال شي دوی به ګډوډ کېږي دا اول نه تا ته داسې نصیحت وکړو چې ته سبا له قیامت په ورځ الله ته نشي ویلی چې یا الله ما ته خو چا نه وویلي نه نه تا ته وي نه نظر حفاظت کوه ښه ده او ډېر قیمتي او ناشنا بیان چې تاسو واورېدلو دغه شان نورو بیاناتو لپاره زموږ په دې یوټیوب چینل باندې موږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمت الله